وړې وړې سلګۍ کړو صبر رحم قتل کیګو خدای تر سره مل څنګه خفه به چور ناشتي بس کارونه نشته دی انجینر صاحب او داسې حالات لږ دغه دی خراب دی کور د خوړم لږ ستونزه خرابه ده او د قرضي وختونو کې بیا ښه کارونه وو روزګارونه وو ما اخیستې لاسګاډې او بس بچو له بیا چا ور یو څه وړه ګټم او بس نور ورته 100 روپۍ کار کوي د ورځې کله چا خبره سل شي کله یو نیم سل شي کله یو سل دېرش شي نو د 100 روپۍ کار کړی نن خو مې بس یو روپۍ هم نه ده کړې سار نه مې یو روپۍ هم نه ده یو روپۍ دې نه ده کار یو روپۍ هم کار نو بیا بل کار ولې نه کوي بس کوم خو چې یو سړی راته یو زمینه برابرې کړي حتما مې کومه ضرور به کومه کراچي درته واخلم کار کولی شي بالکل کومه د سره کار کولی شي کار کومه کراچي به هم درته واخلم پیاز یا آلو به هم درته ولګومه صحیح ده خرڅوه دا کار پرېږده بس صحیح شو دا به پرېږدم زمندو دغه ورور د لاسي کراچۍ چلی وای کار نشته دی نو زمندو زه هڅه کوم چې داسې خلکو ته یو کار زمینه مساعد کم نو زمندو یو کراچۍ به ورته واخلم پیاز آلو به ورته واخلم چې دغه خپل کار مخکې یوسي او څو بچي دي زما اته بچي دي اته یو مې کډه ده یا نه اته لورګان زامن دي شته زامن مې نشته دی اته لورګانې اته لورګانې مې یو مې کډه ده ښه یو مې مور ده یو مې کشره خور ده او والد صاحب هم په حق رسېدلی دي دا ګټلو والا ته یې صرف زه یم او نور الله ته یې څوک نشته او کور دی کور مې چا خبره ښه دی هلته ښه زمندو وایي اته لورګانې دي زامن نه لري انشاءالله زمندو نور راسره اوسئ چې دغه ورور ته یو کراچۍ واخلم یو کار زمینه ورته مساعد کم چې کم سے کم ورځې کو یو 200-300 روپۍ پیدا کړي زه چې ځو کور هم ودان ګاډي کې کښېنه شنایو مونږ بکاله کراریګو خدای تر سره مل شي ولی والینا السلام علیکم وعلیکم السلام زمندو دغه کاکا رانه غوښتنه کړې وای راته پیاز واخله سلوي خلطې مې ورته برابرې کړلې که چېرته دا د خلطې په سر 10 روپۍ وګټي نور زمندو ورځې 400 روپۍ دغه ګټلی شي نور زمندو دغه کاکا ته کار زمینه ورته مساعده کړله انشاءالله دا کولی شي چې یو کور دپاره یو 100 روپۍ نفقه پیدا کړي صحیح شوله دعاګانې کوه کړي دلیو بشان